د رڼا ورځې د ترخو انجام ته څومره وخت دی. د رڼا ورځې د ترخو انجام ته څومره وخت دی. ما ته څوک ووایه سکڼي ماښام ته څومره وخت دی. چې دا به خلک ستا سپېڅلي زړه نه چې دا به خلک ستا سپېڅلي زړه ته شک کوزوي. چې دا به خلک ستا سپېڅلي زړه ته شک کوزوي. چې به په ما لګي هغه الزام ته څومره وخت دی. او هغوی خو وایي چې پوره دي نښانې د قیامت. هغوی خو وایي چې پوره دي نښانې د قیامت. ای کائناته اوس د نوي ګام ته څومره وخت دی. او زه د زحمت د لاندې تار زه د نغمو مدعي. زه د زحمت د لاندې تار زه د نغمو مدعي. او زما سکون ته او زما آرام ته څومره وخت دی. او ممتاز زه شکایت ولې وکړم نه یې کوم. ممتازه زه شکایت ولې وکړم نه یې کوم. کوم یو صاحب ورکړی خپل غلام ته څومره وخت دی. دا مقطع بیا وایم چې ممتازه زه شکایت ولې وکړم نه یې کوم. ممتازه زه شکایت ولې وکړم نه یې کوم. کوم یو صاحب ورکړی خپل غلام ته څومره وخت دی. دا کلام مې د ممتاز اورکزي صاحب د کتاب نه وې زه په چاک پروت یم. او ممتاز اورکزي صاحب د پښتو ژبې ممتاز شاعر دی. دا یو سنټنس چې دی دا ډېر اهم سنټنس دی که موږ ورته غور وکړو یو جمله چې ممتاز د پښتو ژبې ممتاز شاعر دی. او د یو سنټنس کې یو تیسیس پروت دی او دې کې ما چې ډېر فکر وکړو نو ډېر څه راغونډ دي. ممتاز مطلب ځانګړتیا انفرادیت نویوالی جدیدیت په فکري لحاظ سره د تکنیکي لحاظ سره د ژبې په لحاظ سره په فني لحاظ سره په ډیرو وجوهاتو په بنیاد باندې. او دا نویوالی د اسلوب د فکر د ژبې د تکنیک د انداز د سټایل چې موږ ورته کوم وایو دا زه چې ممتاز اورکزي صاحب لولم نو یا یې د تېرو څو کلونو راهیسې په دا سوشل میډیا وینم یا مو سره خبرې کېږي او یا د ډېر وخت راهیسې موږ ډېر پخوا چېرته ملاقات شي خو هغه وخت کې زه ډېر ماشوم وم او دی هم زلمی و موږ یو بل نه پېژانده. زه په کراچۍ کې وم او دی پېښور کې و. موږ یو عکس کې یو ځای هم راغلي بیا ما ته وروسته اندازه وشو چې دا زه او ممتاز اورکزي صاحب یو ځای یو نشترحال کې. نو دا هر څه چې ما وویل د دې شاته یو د ډېر عمر یو ریاضت دی. یعنی ځینې نن سبا شاعران زلمي چې دي او کوشش کوي چې داسې کیسې وکړي چې د هغې په وجه هغه زر مشهور شي. ریاض تسنیم په دې کتاب باندې لیکل کړي دي. ریاض تسنیم او شاهین بندری پې هم کړي دي. فیصل فاران پې هم کړي دي او دغه پې هم کړي دي. صابر شینواري صاحب د ریاض یاران او ملګري دي د تسنیم د وبخښئ د ممتاز. نو تسنیم ما ځکه ذکر وکړو چې تسنیم به دا موږ ته ویل په کراچۍ کې هغه ډېر پوه او موږ چې په جلسه د جرګې کې وو چېرې دا وختي توګه دا شهرت چې دی دا د دې مثال د بړبړکۍ یې او دا بیا یو کال نیم کې ختمه شي. زه دا خبره ډېر په تکرار سره کوم همیشه او نوو ملګرو ته بیا کوم ورته وایم چې ګوره مقام ته رسېدل چې دي دا یو ډېر عمر غواړي. ډېره خواري غواړي. په یو غزل دوو باندې په یو ترنم دوو باندې په یو په سټیج په یو اداکارۍ دوو باندې لږ وخت لپاره شهرت امکان موجود دی. خو
ممتاز په ممتاز جوړېدو کې 4 لسیزې لګېدلې دي او دا به 400 کاله یا 4 کاله یا 4 میلیونه کاله وروسته هم ممتاز وي. علت دا دی چې د دې کلامونو د دې فکر د دې تصور د دې ادراک په شا باندې پوهه ده، علم دی، تجربه ده، مشاهده ده او بیا یو مسلسل اذیتناک د اذیت نه ډک ریاض دی او دا ریاض چې دی دا بار بار لیکل چې دي دا ځکه کېږي. نو دا نن زه کوټه کې ناست وم، سره یو ملګری اوس لږ ساعت کې څه لوبه شروع کېږي نو دا کتاب دلته پروت و. نو ما وایي چې زه لږ ساعت یې وګورم. نو یو ځل بیا زه ډېر ایموشنل کړم دا ممتاز اورکزي 15 غزلې چې مې وویلې دا مخکې ما ویلې وې دا ماته 2014 کې قاضي منظور مساخیل صاحب ډالۍ کړی او رالیږلی او قاضي منظور مساخیل صاحب ته هغه وخت ما مننه ویلې وه څه ته بیا وایم او د راتلونکي کتابونو چې د کم دي راغلي دي د ممتاز اورکزي صاحب هغه هم راغواړم کراچۍ کې مې چاته ویلي دي چې راولېږئ راته یا په فیسبوک چې مې کوم لوستي دي. نو د هغه شاعرانو دپاره دا کیسه ما وکړله دا د ممتاز انفرادیت او د هغه په اسلوب باندې په دومره وړوکي ویډیو کې خبرې نشي کېدی او ډېر وخت غواړي. خو تاسو دا کتاب پخپله ولولئ، پېښور کې پیدا کړئ، کوټه کې پیدا کړئ، کابل کې پیدا کړئ او هغه زلمي شاعران یا شاعران چې هغه غواړي چې هغه وپېژندل شي نو په یو شپه کې د ردیف قافیې په نبیوالي یا په یو غزل ښه غزل لیکلو باندې د دې امکان نشته. دا ریاض غواړي. تاسو ممتاز اورکزي ولولئ، تاسو ریاض تسنیم ولولئ، تاسو قیصر افریدی ولولئ، تاسو رحمت شاه ساحل صاحب ولولئ، تاسو درویش درانی ولولئ، تاسو پیر محمد کاروان ولولئ. تاسو دا د وخت عصر شاعران چې دا چې ما کم یاد کړل د دې نه شاته بیا زموږ چې کم تیر شوی دور دی په دې کې حمزه شینواری دی، په دې کې قلندر مومند دی، اوس په وروستیو کې دا کم شاعران چې زموږ په دغه دور کې د دغه عمر خلک وو په دې کې رحمت الله درد صاحب دی، سیف الرحمن سلیم صاحب دی، اجمل خټک صاحب دی، غني خان صاحب دی، دا ولولئ. بیا کلاسیک دور چې دی هغه هم ولولئ خامخا. نو دا لوست چې دی دا ډېر ضروري دی او بل د حالاتو دا نوي ایجادات چې په نړۍ کې کم کېږي، دا نوي کیسې چې روانې دي، سیاسي بدلونونه روان دي، جغرافیایي بدلونونه روان دي، موسمي بدلونونه روان دي، په دې ځان خبر ساتئ. نو لیک لوست مسلسل چې دی دا ډېر ضروري دی، لوست او لیک دواړه دا ډېر ضروري دي. نو ممتاز اورکزی صاحب موږ ستا سره مینه کوو، په تا مین یو او ته د ټولو پښتنو په زړه کې اوسې د خپل کلام په وجه، د خپل کلام د قدرت په وجه، د خپل ممتازیت په وجه او دا په واشنګټن ډي سي کې یا د امریکا کې یا نن مازدیګر ستا په نوم دی او دا یو څو خبرې د مینې د ډالۍ په توګه قبول کړه. ټولو ته سلامونه، احترامونه او ښه ژوند.